بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت ما همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، نن درته یوه ډیره بهترینه، خاص او سرکونکې وظیفه بیانوم. دا د هر قسم حاجت لپاره یوه خاص وظیفه ده. ان شاء الله تعالی هر قسم ناممکنه حاجت به مو الله جل شانه پوره کی. دا د درود شریف یوه خاص وظیفه او عمل دی، ډیر مختصر عمل او وظیفه ده. ان شاء الله تعالی د ستاسو د پاره به رب کریم د حاجتونو اویا دروازې را کولو کی، او اویا دروازې چې کومې د غیظ او غضب، د غصې او د قهر دروازې دي، دا به الله جل شانه په تاسو باندې بندګي. دا داسې وظیفه ده چې په تاسو به هر قسمه رحمتونه راوریږي او نعمتونه به مو سیوا کیږي. زما عزتمندو، کله چې د الله جل شانه له طرف نه د غیظ او غضب دروازې را کولوي، نو که دا انسان ډیر وظایفو کې، ډیر اعمالو کې او ډیر دعاګانې وغواړي، نه د حاجتونه نه پوره کیږي او نه دعاګانې قبليږي، ځکه چې په دې انسان باندې د رحمت دروازې بند دي او د غیظ او غضب او د قهر دروازې په د باندې را کولو دي. زما عزتمندو، دا نن والا وظیفه چې چا هم وکا، نو په هغه باندې به د رب ذوالجلال له طرف نه د رحمتونو راوریدل شروع شي او د حاجتونو د پوره کېدلو والا چې کومې اویا دروازې دي، دا به الله جل شانه را پرانیزي او کولو به کی. نو تاسو ته دا خصوصي درخواست زما عزتمندو چې تاسو په خپل دا خاص عمل او دا خاص وظیفه شروع کړئ. د دې اثرات به ان شاء الله تعالی تاسو ضرور محسوس کړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما خپل استادانو د هغې اجازت را کړې ده. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ، دې لپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو درود شریف دا خاص وظیفه کول غواړئ او ځان پې پوهول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه چې زه درته کومه بیانوم، دا د درود پاک یوه خاص وظیفه ده او درود هم زما عزتمندو ډیر زیات آسان دی. صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد. زما عزتمندو، دا یو آسان درود پاک دی چې کوم یو بنده درود پاک اهتمام کوي، درود پاک ډیر زیات لولي، نو د دې انسان به هر پریشانی، هر تکلیف او د دنه به هر قسم مصیبت الله جل شانه لري کی. ډیره مجربه وظیفه ده، تاسو ضرور دا آزماو کوئ. امید لرم زما عزتمندو چې د دې درود شریف د وجې نه به الله جل شانه ستاسو ژوند بدل کی. زما عزتمندو، دا درود شریف صرف 1000 مرتبه زر پیری ویل دی روزانه، او د دې ویلو دپاره زما عزتمندو څه خاص ټیم مقرر نشته چې یاره خامخا په دې ټیم باندې به تاسو دا ورد وظیفه به کوئ. زما عزتمندو، تاسو د سهار ټیم کې هم دا وظیفه کولی شئ
د ماسپښین مونځ نه پس هم کولی شئ، د مازدیګر مونځ نه پس هم کولی شئ، د ماښام او د ماسخوتن مونځ نه پس هم کولی شئ، لږه لږه هم کولی شئ، په یو ځای باندې هم کولی شئ. خو زما عزتمندو 1000 مرتبه زر پیرې به دا تاسو مکملوئ او دا زما عزتمندو 40 ورځو پورې به تاسو دا وظیفه دا عمل به جاری ساتئ. صلی الله علی محمد. نو زما عزتمندو تاسو اسې هم ویډیو نه ګورئ او وظایف هم نه کوئ، خو تاسو ته صرف زما دا یو درخواست دی چې دا یو وظیفه صرف 40 ورځې تاسو ازمو کوئ. ان شاء الله تعالی تاسو وګورئ چې الله جل شانه تاسو حاجتونه څنګه پوره کوي، تاسو مشکلات او پریشانۍ څنګه ختميږي. هغه مشکلات او پریشانې هغه که پرشته کې وي یا کاروبار مسله وي یا زما عزتمندو نور لوی حاجتونه وي یا قرضونو کې تاسو راګیر یئ. خصوصا زما عزتمندو زمونږ هغه رونه چې هغه بهر ملک کې دي او هلته کې هغه ته مسایل را پیښ شوي دي، پریشانۍ کې پراته دي، نو زما عزتمندو هغه دې ضرور دا وظیفه وکړي. زما عزتمندو چې کوم یو انسان صرف یو پیرا نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف ولولي، نو الله جل شانه په داسې کس باندې 10 رحمتونه را لېږي او 10 درجې اوچتای او 10 خطاګانې معاف کوي. نو زما عزتمندو تاسو سوچ وکئ کله الله جل شانه له طرف نه په مونږ باندې یو رحمت هم راغو او الله جل شانه یو رحمت هم زمونږ طرف ته متوجه شو، نو زمونږ ژوند به بدل شي او زمونږ به داسې حاجتونه پوره شي چې زمونږ په وهم او ګمان تصور کې به هم ناراضي. لہذا زما عزتمندو دا خاص عمل صلی الله علی محمد دا تاسو روزانه 1000 مرتبه 1000 پیرې تاسو لولئ. ډیر آسان عمل دی، تاسو دا عمل وظیفو کې بیا پسې دعاګانې وغواړئ، نو تاسو بیا وګورئ چې الله جل شانه څنګه تاسو ژوند بدلی، تاسو مشکل او پریشانه څنګه ختمي، چې سم مسله هم د الله جل شانه به در باندې اساني، دا حاجتونه به ان شاء الله تعالی پوره شي. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښه شي وي. که ویډیو مو خوښه شي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي ګم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.